الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین یوسلو او یو نمبر باب شروع. باب مبارد دی کې چې کله چې د سفر د پاره په سورلۍ باندې څوک کینی نو کومه دعا به وایي. په دې کې دویم نمبر حدیث ته عبدالله ابن سرجس رضی الله عنه روایت ته داوی: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به سفر کو نو د الله پورې به پناه نیسله د سفر د مشقت او د سفر د سختۍ نه. وعثا ویل کېږي شدت او سختۍ او مشقت ته. وکآبة المنقلب، او د الله پیغمبر به پناه نیسله الله پورې دغه شانته د واپس کېدلو د تکلیف او د غم او درد نه. کآب ویل کېږي دغه شان د سخت خفګان ته. او منقلب د واپس کېدلو، یعنی د سفر نه د واپس کېدلو د غم او د درد او د سخت تکلیف نه به الله پورې پناه نیسله. والحور بعد الکون، او د الله پورې پناه نیسله د نقصان نه وروسته د زیادت نه، یا د کمی نه دغه شان ته وروسته دغه شان ته د پراخۍ نه. او یا حور ویل کېږي اضطرابي حالت، او نقصان ته ویل کېږي کون ویل کېږي، ثبات ته ویل کېږي او استقرار ته ویل کېږي. د الله پورې پناه نیسله چې یا الله زه تا پورې پناه نیسمه دغه شان ته د دغې حالت نه چې هغه د تنګۍ حالت وي وروسته د پراخۍ حالت نه. ودعوة المظلوم، او الله پورې پناه نیسله د مظلوم د بددعایي او د خیرو نه. ځکه سفر حالت داسې چې هغه سخت حالت وي، ځینې وخت سړی هغه دغه شان ته برداشت ونه کړی شي، ملګري باندې ظلم وکړي، سورلۍ باندې ظلم وکړي، نو الله زه د مظلوم د بددعایي نه پناه نیسم. د الله پیغمبر به دا کار کوو. وسوء المنظر فی الاهل والمال، او د الله پیغمبر به الله پورې پناه نیسله د بد حال د لیدلو نه، هغه که په بچو کې وي او کور والاو کې وي او که په مال کې وي، چې الله زه واپس کېږم نو داسې امتحان او بد حالت لیدلو نه مې وساتې چې زما په بچو کې کم تکلیف او درد وینم یا په مال کې کم تکلیف وینم. یا مخکې چې کوم روایت بل اوس تیر شو د هغې روایت او دې روایت دغه شانته هغه حالت یو دی. خدا عبدالله بن سرجس چې دا یو قسم حکایت د الله د پیغمبر د سفر موږ تاسو ته رانقلوي. دا بل روایت ته وعن علي بن ربيعه. علي بن ربيعه روایت کې دا وی قال ویلی دي: شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وزد علي بن ابي طالب تحاضر شما اوتي بدابه ليركبها. علي زهوته یو چارپی راوستل شو د دې لپاره چې په دغه چارپی باندې او په دغه حیوان باندې هغه سورلی وکړي او ور باندې سور شي. فلما وضع رجله في الركاب، نو کله چې علي زهو خپل خپه مبارکه هغه په رکاب کې کېښودله. رکاب هغې ته ویلی کېږي چې دا سورلۍ باندې یو لاندې شیز وي چې په هغې باندې د دې ختونکي کس سره کومک کوي بره چې د سورلۍ باندې کښېني. نو هغې چې په دې رکاب کې دا کله خپه کېښودله قال نو وویله بسم الله، بسم الله الفاظ یې ویله. فلما استوى على ظهرها، نو کله چې علي زهو د دې سورلۍ په دې شا باندې برابر شو کېناستو، وس مزل شروع کی. قال نو ویلا الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بيد الفاظ ویلا حمد او کمال، حمد او صفات دي الخاص الله لره چې غزاد ته سخر لنا هذا چې زمونږ د پاره تابع کړل دا سورلی. وما كنا له مقرنين، او موږ نو طاقت کوونکې تابعداري د دې سورلی، دا زمونږ وس نو. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، او یقینا زمونږ خپل رب طرف ته واپس کېدل دي. دا دعا چې ویله ثم قال به ویله الحمد لله 3 مرات به درېزل الحمد لله الحمد لله الحمد لله ویله. ثم قال به ویله الله اکبر 3 مرات به درېزل ویله الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ثم قال به ویله
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دا دعای ویلا سبحانك پاکی دی یا الله تعالی را إني ظلمت نفسي یقینا ما په ځان ظلم کړی دی. هر انسان په ځان ظلم کوي. فاغفر لي الله ما ته بخښنه وکړي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت یقینا گناهونه نه بخي مگر الله تی بخي او استاد درنه امید د چې الله ما ته گناهونه معاف کا. دا دعا یادول پکار دی. یعنی اول سکی بسم الله ویلا او به درې الحمدلله 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 ویلا او به اول سکی بسم الله ویلا به الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون او به درې الحمد لله درې الله اکبر او به ویلا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دا دعا چې کله ویل ثم ضحك به وخندل علي زمون به وخندل خندای وکړه. فقيل چاوت يا أمير المؤمنين اے د مؤمنانو اميره من أي شيء ضحكت د څه شي د وجه تا خندا وکړه کوم شي ته وخندولې. قال غيوتويل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما د الله پیغمبر لیدلو فعل كما فعلت دسی کار کړو لکه څنګه چې دا ما وکړو. دغه شان دعا د صلی په وخت د الله پیغمبر ویله او به خندا و ثم ضحك به د الله پیغمبر خندا وکړه نو ما ماګه سي خندا وکړه. ثم ضحك به د الله پیغمبر خندا وکړه. فقلت ما وتویل د الله پیغمبر ته ویله دا دې خپل قصه کوي یا رسول الله د الله پیغمبر من اي شيء ضحكت کوم شي ته وخندولې تا ولې خندا وکړه. قاوه د الله پیغمبر ما ته جواب کی ویلا ان ربك تعالى يعجب من عبده اذا قال يقينا استارب اي علي اغرب چې غډیرو چته هغه تعجب کوي د یو بندنه کله چې دا بنده دا دعا وکي اغفر لي ذنوبي یا الله ما ته ګناهونه معاف کی. کله چې بنده دا وی اغفر لي ذنوبي یا الله ما ته ګناهونه معاف کی. يعلم الله وی دا بنده پویږي انه چې یقینا شان داده لا يغفر الذنوب غیري یقین نه بخي ګناهونه بغیر زمانه هیڅ څوک. دا بنده صرف دا وی اغفر لي ذنوبي یا الله ما ته ګناهونه معاف کا. نو الله وی دا بنده په دې خبره پوی دی چې د مانه بغیر هیڅ ګناهونه نه معاف کوي. نو الله دغه بنده تعجب کی. الله ته حیران شي دی بنده څومره خسته خپل عقیده جوړ کړه څومره ناشنا الفاظ ویلا ګناه کله په دې خبره پوی دی چې را ګناه د الله نه بغیر هیڅ نه معاف کوي. الله دې بنده تعجب کی نه د تعجب جو منه دا بنده الله معاف کوي کنه. یعنی دې روایت کې و فائدہ یو خود موږ او تاسو ته مخکې روایتونه کې سفر ټکی او سر ذکر شو دلته مطلقي سورلی ذکر شو. یعنی بچړی وګ سفر کوي د کلی نه لري زی نو مخکې دعاګانې ویل پکار دی مخکې چې کومې ذکر شوی او سړی که مطلقي موټر سایکل ته خیجی خر باندې سورلی کوي اسماني سورلی کوي گاډي ته زموږ اساس عموما گاډي ته خیجو سایکل ته خیجو نو دې ستر قویل دغه شاته یا په عام طریقو کوم دا ویل پکار دی هغه دعا ته سختي عام طریقو کې چې کله سفر ته په سورلی کې وختلی او کینا سي گاډي کینا دا دعا ویوا چې بسم الله کله چې ورخي څه کوا بسم الله ویوا او به دا سبحان الذي الحمد لله الذي سخرنا دا دعا ویو کوم مخ هغه بل شاته ویل شي سبحان الذي ټکه هم ویل شي او الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بيدرز الحمد لله سون آسان دي بيدرز الله أكبر دا ويوا أو بيبسيوا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سون آسان دي الله تعجب کوي تا ته والله ته ټول ګناهونه معاف کوي. یعنی دې روایت کې فضیلت استغفار ذکر شو چې کوم بنده الله نه بخنه غواړي او الله د پاره استغفر الله الفاظ وي د الله نه بخنه غواړي دې څومره اهمیت الله غ بنده معاف کوي. او دویم فائدہ به کېدار چې الله تعالی د پاره په دې حدیث کې د العجب د تعجب صفت الله د پاره ذکر الله تعجب کوي د مخلوق په شان ته نه څنګه چې الله شان سره په کار وي څنګه چې الله شان سره مناسب اق شان تعجب کوي. الله دې خبر متصامه کو توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.